بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د اکسل پروګرام د محاسبې لپاره کارول کیږي، نو مونږ د اکسل پروګرام په فنکشنونو او فرمولونو باندې کار کوو. دا یې لومړی ویډیو د اولنی درس ده. په دې درس کې به مونږ د هغه فنکشنونو باندې کار کوو چې ډېر ابتدایي دي، ډېر اسانه دي او په ډېرو ځایونو کې کارول کیږي. انشاءالله مونږ به په دې کورس کې له بیسک نه نیولې تر اډوانسه پورې به د اکسل په فنکشن او فرمولونو باندې کار کوو. راځو اول باید دا ووایو چې دا فرمول څه شی ده او فنکشن څه شی ده. What is formula؟ د فرمول هغه عملیه ده، هغه محاسبه ده چې د ریاضي د نښو باندې اجرا کیږي. مثلا جمع سوله، منفي سوله، ضرب سوله، همداسې تقسیم سو. د تقسیم نښه دا ده، دا د جمع نښه ده، دا د تفریق، دا د ضرب، دا د تقسیم. یعنی دا د فرمول په دغه نښو باندې، د ریاضي په نښو باندې کار کوي. او فنکشن what is function؟ فنکشن دا هغه فرمولونه دي چې یا هغه دا د کمپیوټر کې خپله موجود دي، لکه سم سو، دا نمونې په شکل یې وایم چې پس ته تشریح کیږي. یعنی فرمول او د فنکشن ترمنځ فرق دا ده چې فنکشن خپله په کمپیوټر کې جوړ شوي دي، موجود دي، له هغه نه موږ استفاده کوو، کاروو یې. او فرمولونه چې ده لکه د ریاضي په نښو باندې اجرا کیږي. راځو نن په یو څو فرمولونو باندې کار کوو. په جمع باندې کار کوو، منفي، تفریق، ضرب او تقسیم باندې کار کوو. مثلا دلته جدول جوړومه، لیکمه نیم، یا پښتو کې به جوړ کړمه، نوم ورکوم، دا نوم سو، دې نه مخکې شماره، پلار نوم، دنده، معاش. مثلا دا اوله شماره سو، اول دوه. که تاسې غواړئ شمارې داسې خپله مسلسل توګه ولیکل سي، دوه شمارې ولیکئ، بیا به داسې دغه جې باندې داسې کش کړئ، دا رقم به کش کړئ، دا به خوښه منځته کوئ. هر رقم هم چې زړه وغواړم دا په انګلیسي ته واړومه داسې، ښه دې ته به یو هایلایټ. ښه نوم مثلا احمد ده، د پلار نوم یې ګل ده، دنده یې څه ده؟ انجینر ده، انجینر. معاش مثلا 12,000. بل ورپسې زرولي، د پلار نوم یې مثلا افسر خان، دنده یې مثلا انجینر، معاش یې 10,000. ورپسې مثلا دا خیر محمد، د پلار نوم یې مثلا احمد، دنده یې ډاکټر، مثلا 15,000 معاش. زه غواړم دا معاشونه جمع کم، یعنی دغه چې ماته یو خانه زه جوړه کم، دلته زه یو لیکم مجموعه، غواړم دا جمع کم. نو تاسې به هلته مساوي ووهئ، مساوي، سم به ولیکئ، انګلیش SUM. بیا به قوس خلاص کئ، دا به داسې انتخاب کئ او ورپسې قوس بند به ووهئ.
دا به انټر کوي. ګورې تاسو ته دا جمع ښیي. غواړي دا ګورې پښتو دې انګلیش ته واړوئ نو دی کې به جنرال انتخاب کوي. دا مثلا تاسې غواړئ داسې کولی شئ دا انتخاب کوي. دا کمې خانې چې تاسې انتخاب کړي دا ټولې جمع کوي. مثلا که زه دلته د معاش کې تغیرات راولمه 14,000 ولیکمه ایست دا جمع کوي. که مثلا زه 200 دلته ولیکم دلته 300 ولیکم 400 ولیکم ګورې دا خپله تغییر وي. یعنې د جمع کولو لپاره سم تاسې سم نه کار اخلئ. سم داسې قوس خلاص سلیکټ به نه لیکئ دلته تاسې یعنې انتخاب به یې کوئ. خو مخکې له مخکې دا باید تاسې مساوي علامه به حتما ورسره لیکئ. یعنې سم د څه لپاره کارول کیږي؟ د جمع لپاره کارول کیږي. یا په بل شکل زه یو بل جدول جوړوم دلته لیکم همدغه جدول کې تغییرات راولم اضافه کاري او ټوټل ټول معاش ټول معاش دا همداسې انتخابوم. دا همداسې کوم. ښه مثلا 2000 روپۍ دا معاش سو اضافه کاري ده 3000 روپۍ نوره اضافه کاري ده 400 نوره اضافه کاري. غواړئ دا ټوټل معاش ښه زه به دا بیا انګلیش ته وړم. ټول معاش دغه معاش اصلي معاش او اضافه کاري سره جمع کوي. داسې ښه ټول معاش باید موږ ته څنګه کړي نو مساوي علامه به ووهئ دا خانه جمع دا خانه دا به ووهئ. اوس یې ګورو جمع کوي. یعنې تاسې 2 خانې یا څو خانې چې جمع کوئ 2 فرمولونه کار اخیستی سئ. یو فنکشن نه کار اخلئ سم به ولیکئ لکه دا ګورئ زه دا بیا په فنکشن باندې کوم مساوي سم SUM قوس خلاص دا دواړه به داسې انتخاب کوئ. او یا داسې هم کولی سئ مساوي ووهئ دا خانه انتخاب کوئ بیا به جمع ورکوئ دا خانه انتخاب کوئ. ګورئ جمع کوي مساوي دا خانه جمع دا خانه. تاسو ضرورت نشته چې دا هره خانه داسې جمع کوئ نو کولی سئ دا فرمول داسې نورو ته هم تطبیق کړئ. که غواړئ نورو خانو ته دا تطبیق کړئ نو داسې به دا داسې انتخاب کړئ دا به داسې راکش کړئ نو دا خانه کې چې هر شی تاسو لیکئ دلته که 3 ولیکئ دلته 2 ولیکئ دا خپله جمع کوئ. یعنې غواړئ دغه پورتنی فرمول په نورو خانو کې هم تطبیق کړئ لکه په دې کې هم سره رقم کارولی نو دا خانه به داسې جمع علامه پرې راولئ داسې به یې کش کوئ. دا د څو جمع فرمول. زه غواړم منفي څنګه منفي کړم. د منفي کولو لپاره مثلا دلته زه لیکمه 3600 منفي 1210 روپۍ. غواړم دا زه منفي کړم دغه کې زه منفي وکړمه. د منفي لپاره هم تاسو کولی شئ مساوي ووهئ دا خانه انتخاب کوئ منفي علامه ورکوئ بیا به دا خانه انتخاب کوئ ایسته جمع کوئ. همداسې داسې ضرب لپاره هم تاسې کولی شئ مثلا 80 سره زه غواړم 12 ضرب کړمه نو دلته به ولیکئ مساوي به ووهئ دا خانه به انتخاب کوئ بیا به ضرب علامه یې دغه ده تاسې شفت 8 به ووهئ نو د ضرب علامه دا به ووهئ 2 خانه به انتخاب کوئ ګورئ دا ضرب وي. د تقسیم لپاره هم کولی شئ چې همداسې کار وکړئ. مثلا 80 تقسیم د 12 کېږي زه دلته تقسیمومه دغه خانه کې زه 80 تقسیم د 12 کوم مساوي دا خانه به انتخاب کړئ د تقسیم علامه دا د تقسیم علامه ده دا خانه به انتخاب کړئ. ګورئ 80 وای تقسیم د 12 څو کېږي 15 کېږي. په ننني درس کې موږ دغه زده کړل چې څنګه کولی شو جمع تفریق ضرب تقسیم عملیې په اکسل کې اجرا کړو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي تر پایه مو کتلې وي
که زموږ چینل تاسو نه سبسکرایب کړی زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او تر نورو ملګرو یې ورسوئ. ښې چارې ښه وخت.